په یاده پرانیست غونډه کې د دغه ولایت سرپرست والي او د بېلابېلو ادارو د مسؤلینو او سوداګرو ترڅنګ د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال د دغه ادارې د سوداګرۍ د برخې مرستیال د خصوصي سکتور مشر د ولسي جرګې غړو او ګڼ شمېر نورو ملي سوداګرو ګډون کړی و. د میدان وردګو سرپرست والي عبدالمجید خوږیاڼي د سوداګرۍ خونې څخه مننه وکړه چې د دغه ادارې یوه څانګه په میدان وردګو ولایت کې هم پرانیسته. د زیاته کړه په دې ولایت کې د سوداګرۍ خونې لپاره یو جریب ځمکه له وړاندې ځانګړې شوې او د دغه خونې د پرانیستې سره سم به د دې ولایت سوداګر وهڅوي تر څو پرې د میدان وردګو ولایت د سوداګرۍ خونې لپاره ودانۍ جوړه کړي. د میدان وردګ ولایت د سوداګرو لپاره یو مهم ولایت وباله او زیاته یې کړه سوداګر کولی شي په دغه ولایت کې په قانوني ډول د کانونو، کرنې او مالدارۍ په برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې لومړي مرستیال خانجان الکوزي وویل د سوداګرۍ خونه د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د پله بڼه لري. د زیاته کړه د هیواد د 21 ولایتونو لپاره د سوداګرۍ خونې ودانۍ جوړې کړي او په نږدې راتلونکي کې به د میدان وردګ ولایت په ګډون په لاسو نورو ولایتونو کې هم د سوداګرۍ خونې لپاره ودانۍ جوړې کړي. د زیاته کړه د دوی ادارې د میدان وردګو د ولایتي شورا پخوانی رئیس او سوداګر محمد رفیع وردګ د دغه خونې د سرپرست رئیس په توګه ټاکلی او په نږدې راتلونکي کې به د اداري پلاوي د ټاکلو په موخه ازادې ټاکنې ترسره شي. د ولسي جرګې غړو عبدالمجید وردګ او عبیدالله کلیمزي هم د ولسونو په استازۍ د دغه خونې په پرانیستو خوښي وښوده او دوی هم په خپله برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ څرګند کړ.